دوه د پرمختګ او خوشحالۍ خبرونه د دفاع وزارت لخوا د زړو پوځي وسایطو بیا رغول او د قوش تپې کانال په اړه تازه خبر جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دفاع وزارت 300 پوځي وسایط بیرته ترمیم کړي دي. ملي دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې 300 ډوله پوځي وسایط چې ویجاړ او د کارونې وړ نه وو د دغه وزارت د تخنیکي ټیم لخوا بیرته ترمیم شوي دي. دفاع وزارت ویلي په ترمیم شوو وسایطو کې 150 انټرنیشنل کامز موټر، 125 حاموي شوبلې، 200 ضربتي ټانکونه او 4 اکمالاتي ټیلرونه، 10 غټ او کوچني پور کلف موټرونه او 15 حاموي امبولانسونه شامل دي. دغه وزارت ویلي چې تخنیکي ټیمونو سلګونه نور وسایط هم د بیرته فعالیدو لپاره تر کار لاندې دي. د یادولو وړ ده چې پوځي وسایط د تیر جمهوریت پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تخریب شوي وو. عام خلک بیا د طالبانو یادې کړنې هرکلی کړی او وایي پوځي وسایط باید په ښه ډول وساتل شي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي ازبکستان د قوش تپې کانال په جوړولو مرستې ته چمتووالی ښودلی. د طالبانو د حکومت له خبرپاڼې سره سم د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبرپاڼې د معلوماتو پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوش تپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبري اسان چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دا ویلي د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د آمو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.